دا تورخم ته نږدې په یو کمپ کې هغه بېځایه شوي کورنۍ میشتې دي چې وایي د وروستیو جګړو له امله اړ شوي خپل کورونه او کلی پرېږدي. دغه بېځایه شوي خلک وایي چې د جګړې له امله یې ډک کورونه پرېښي او اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا اوس په کمپ کې له سرپناه خوړو او نورو لومړیو اسانتیاوو له کمښت سره مخ دي او د ژوند تېرول ورته خورا ستونزمن شوي دي. بېځایه شوي کډوال له مرستندویو موسسو او اړوند دولتي ادارو غواړي چې د دوی حالت ته پاملرنه وکړي او بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. موږ راغلي د تورخم نه، دغه د ګردي کیمپ دی، د تورخم کډوالو هغه دی او د ډزو لاس راغلي د پاکستان چې دی زموږ ټول کورونه یې ویشتلي دي. د دې غم راغلي چې ماشومان او زنانه او دا خلک سرپناه وو. دلته ګوره موږ راغلي یو، موږ له اوسه پورې نه موسسه راغلې، نه ښه راغلي، نه بد راغلي. د څومره چې دي په ګردي کې دی، که په غزګي کې دی، که په اتهشتمه کې دی، که اوویشتمه کې، هر ځای کې سروې شوي، ټولو د ملکانانو په خوښه شوي دي، پوه شوې، د انجینر په خوښه شوي دي. د تورخم کیمپ مسؤل دا دی، خاندین دا ټول د تورخم کیمپ دی، دې کې ټول تورخم هغه پراته دي. د تورخم نه راکډه شوي وو، پوه شونې، او دغلته راغلي وو، ور مرستې راځي، ورنه په یو ځای بل ځای کې په شخصي ځمکو کې ورشي، پوه شونې، کوم نه مستحق خلک چې دي هغه ورنه نه چاته ورته شی رسېدلی، نه چا ورله ورکړی دی، راشي نه ویډیوګانې وکاندي او نور لاړ شي. دلته موږ ورنه اوس نه دغه د ګردي کرکټ میدان دغې ته وایي، پوه شو، په دې کې پراته یو، پوه شونې. موږ د هېڅ شي غم ورنه نه دولت کړی دی، نه ور انجینر کړی دی، پوه شونې، نه زموږ غږ رسنیو ته رسولی دی، پوه شوې. په دغه ځای کې پراته یو، وره دا ټول هغه خلک دي چې د واسطه نه لري، په غیر د الله نه مو واره، پوه شونې. جمعې په شپه چې جنګ شروع شو، موږ ټول مکمله کډواله شوي وو، دلته راغلي وو. له اول عمري کیمپ کې پراته وو، بیا د هغې طرفه موږ ته امر وشو چې د عمري کیمپ ولي ګردي ته یې راولېږلو. موسسو والا راځي او چکر یې وهي او په موږ باندې سلام هم نه اچوي. کوم چې حقداران دي هغو له حق نه ورکوي او کوم چې د واسطو سپارس والا دي د هغو کار روان دي. دلته چا موږ لا اوسه پورې د اوبو بوتل هم نه دی راکړي. دا کومې خیمې چې زموږ دي دا موږ لا بل کال باندې کومک شوی دي، په مخ کې پراته یو، په هرې خیمه کې موږ درې فامیله پراته یو، خو اوسه پورې زموږ دا 12مه 13مه ورځ چې دا پراته یو، چا موږ ته د اوبو د کومک. ځینې بېځایه شوي کسان وایي چې کله هم د پاکستان پوځ او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه رامنځته شي، ډېر وخت د عامو خلکو کورونه زیانمن کېږي. د دوی په خبره د همدې جګړې له امله عام خلک اړ کېږي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. دوی زیاتوي چې اوس په کمپونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او هیله لري چې حکومت او مرستندویه ادارې به ژر تر ژره د دوی لاسنیوی وکړي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره